سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. خپل اوچته ویل او د بل سپکه ویل، په دې کې یو صورت کې استثنا شته، هغه شاعرانه والله ورته وایي. شاعرانو ادیبانو کړي په شاعرۍ کې مثالونه یې دا دي چې اردو خو غالب ډېر کړي دي، میر تقی میر هم شته، درد هم شته، ډېرو کړي دي، خو لکه یہ مسائل تصوف تیرا بیان غالب هم تجھے ولی سمجھتے گر نباد خوار ہوتا. او پښتو کې خو بیا که ډېر نه دي نو رحمان بابا وایي چې خوشحاله او دولتا مې غلامان دي، زه رحمان په پښتو ژبه عالمګیر یم. یو بل شعر دی چې یو کتاب په درست سړبن کې چا ونه کړه، بې رحمانه چې یو که دا کتاب. او نور هم شته د رحمان بابا، خوشحال خان بابا، ظاهره ده خو دغه په شعر کې اجازه یا په شعر کې یو استثنا، یو اکسپشن وي. په جدید دور کې بیا صاحبزاده حبیب الرحمن قلندر صاحب، قلندر مومن باندې پیژندل کېږي، هغه یو شعر دی چې یاره قلندر ته دعاګانې کا اوس ګنې پښتو کې غزل چرته دی. یاره قلندر ته دعاګانې کا اوس ګنې پښتو کې غزل چرته دی. خو بیا حمزه بابا د خدای وبخي هغه په جواب کې ولیکل چې لا خو تخیل د حمزه تت نه دی، چا وی چې پښتو کې غزل چرته دی. او قلندر بابا خو یو دام شعر دی چې د غزل غرور مات شو رقیبان شریک شور کا، د غزل غرور مات شو رقیبان شریک شور کا، قلندر په غرغره کوي قلندر اشتراکي دی. معامله دا ده چې دا الزامونه تورونه ښه دي بد دي، شاعري څنګه ده ناڅنګه ده، دا بحث روان دی. قمقل هغه دی چې په دې بحثونو کې وردانګي ځکه چې بل طرف ته یو کس کله تا پړکوي که نه او مذهبي دلیل یې راوړو نو بیا بحث ولیکې، خو چونکې شعرونه دي بیا هم روان دي او شاعري ده بیا هم روانه ده، موسیقي ده هم خلک کوي او داسې ډېر موضوعات مونږ ټول له مخې ته راځي، خو څوک په دې باندې غږېږي نه د دې جواب ورکوي الا چې بزنس ماډل نه وي. لکه اوس دا منصور صاحب عجز هم یاد شوی دی، زموږ د محمد ګل منصور صاحب ښه کوي خراب کوي، جنډر سیګریګیشن یا جنډر په بنیاد ښځې سره جنۍ سره شاعره ده ادیب د هغې سره سپیسیفیکلی هغې هم ټارګېټ کړی دی. هغه سړی که دا ټارګېټ کوي محمد ګل منصور که نه چې هغه په دغه جنډر سیګریګیشن یقین ساتي یا ځنګل ته په نه تلو یقین ساتي یا په ځنګل کې بالښتونه ګرځول په نه تلو یقین ساتي، خپل یو موډ داسې وي. یعنې زه دا نه یم چې دا یا نو که غلبیل کوزې ته وایي چې تا کې دوه سوري دي نو دا لکه داسې لکه څنګه څه ووایم، خو لکه مطلب دا مثال زه شوم، چلو زه جنډر سیګریګیشن په ټولنه کې زه ګڼم، فرض کړو چې زه ګڼم چې یاره ښځې او سړي داسې مخلوط محفلونه دي نه وي، مثال خبره کوم، او بیا زه چا پسې ویم نو شاید لږ مناسب لګي. خو مګر زما خپل کار دنده ټي وي، ریډیو، میډیا، ډیجیټل میډیا، پریزنس، مارکیټینګ، زما خپل چکرې هم دغې سره تړلي، نو بیا زه څنګه بل سړی پوینټ آوټ کوم چې څنګل کې شاعر دی او بالغ ورسره یو زومانې غوندې یا دا ډېره څه ورته ویلی شو سستې جوګت بازي. او دا بزنس ماډل زه په دې وجه ویم ټو بي هانیسټ، یعنې دومره د نیکۍ دومره د پارسایي غرور ستا په مزغو کې دی چې ته په خپله دا فکر هم نه کوې چې دا څلور یوه چې بل ته نیسم نو څلور نه ماتې نیول کېږي. یعنې خاص کر په دغه ځنګل کې زم ځنګل ته ځم ملګرو سره، مطلب بالغ په خامخا ځان سره وړم چې سړی اوس دلته پیکنیک یا اوټینګ، خو ده دغه فریم کړی و په دې جنډر، یعنې د بل څوک به ورسره او څوک نه و. محمد ګل منصور صاحب بس شخصیت ته احترام دی، ستا به ورسره ځینو کارونو اختلافي، زما هم شاید شاعري ښه شاعري ده، بل هغه غریب ټیک ده ښه کار یې غلط کړی دی، خو لکه په دې بنیاد یې ته فریم کې او یا یې سیګل آوټ کې چې یعنې بالغ او بیا دې زومانې غوندې فقرې، نو پوه شه چې ته او عام سړي له دا پوهېدل پکار دي چې هی ډز اټ فار ا پرپس، دا کار دی د یو خاص مقصد دپاره کوي. باقي د ریسرچ حوالې سره به زه تاسو ته یو خبر وکړم، ریسرچ په باقاعده جرنلز کې چاپ کېږي، البته معلومات په ښه طریقه په اسانه طریقه پریزنټ کول، ارګنایز کول او بیا یې پریزنټیبل حالت ته راوستل
ویل اینډ ګوډ، خو که څوک مطالعه کوي ګوګل سکالرز او انټرنیشنل جرنلز دي، بي بي سي ساينس، نو که په دې موضوعاتو بیا څوک کوي نو هغې، او که په مذهبي بنیادونو وي نو هم دا ښه عالمان فاضلان او ادارې شته. المورد دی، غامدي صاحب دی، علامه وحید الدین خان دی. نو مطلب مې دا دی چې او ټولنیز خو شعرونه خو یو ادنا قسم خو یو شعر ښه تېراوتی شي. تېر ځل یو شاعر ویډیو کړې وه دغه کس په حمایت کې، او ویلی چې ما اورېدلې نه دی، خو دی هم ډېر ښه شاعر دی او ادیب دی، خو بل هم زمونږ فعال کارکون دی، یعنې زه یاد کړی وم. ټیک ده، خو ما وی چې ګیرې له دومره 8-10 نمبر رنګ ورکړی چې لرې نه ښکاري سیبه، او بیا دې اورېدلي نه دي قضاوت کې. نو قضاوت دپاره اورېده بیا به هر حال ضروري دی. البته دا کلیپ ما وکړو ته محمد ګل منصور حوالې سره، نو بیا مې ګیر چاپېره سوچ کوو چې د خدای انصاف داره خاطره بنده ته خو هم دا کار کوي. زه پر دې سبحان افغان یادوم، د شانګلې سره تعلق دی، پر دې سبحان افغان همدرد شوزی پیژنې، زه هغه یادوم چې لکه پر دې سبحان افغانه ته چې که زه یا همدرد صوبزی، چونکې هغه په جنډر سره داسې ډېر مخامخ د نورو ښځو سره مارکیټینګ سره نه دی تعلق، زه دا بد نه ګڼم. ونس اګین آی مسټ کلیریفای چې مارکیټینګ کې د هغه ضرورتونه دي د خلکو نه، خو لکه فلسفان افغان ستا خپله په مارکیټینګ کې ضرورتونه دي، او بیا ته بالغ او دا قصه شیخانه کې په سبحان افغانه په ګاډ سیک مړه بی کنسټرکټیو دا چې شاید ما مخکې دې ذکر وکړو چې مردانه او یو کس نه ډېر وړاندې جاړ تپوسونه کولي، هغه وخت کې ما دفاع د یو ملګري کړي وه، ځکه چې د هغه نه ډېرې غلطې پوښتنې کولې او ډېر ایرلیونټ تپوسونه وو. یعنې ما یو کار نه دی زده، نو ما ته سړی ووایي چې دې وخت کې ته خبرې کوې نو ذکر ولې نه کوې؟ دا کولی شي یو سوال، خو دا ډېر قاطع غوندې چې سوال دی. ظاهره خبره ده، زه به هغې ته خپل دلیل لرم، هغه یو مذهبي دلیل مخامخ که بس زما د مرګ سره لوبې کوي، زما د سره لوبې کوي. خدای مکړه که بیا پې داسې وخت راځي هم موږ اخلاقي طور پړیو چې جواب یې وکړو، خو په هغه وخت کې خو ځینې خلکو ته نیکي خور ټکی خو بدل دی، خو زه پې لږ مواظب کړم. ځینې خلک ډېر نیکي خور وي، نو د بده مرغه باقي په قام پالنه پسې څوک خبرې کوي، نو په خپله بیا د ځان سره خلک دلته د قوم پرستۍ خلاف ځان سره سواتۍ دي، روژې ملیزې پښتون افغان څه شی لیکلی، او بیا وایي زه د قوم پرستۍ خلاف یم. لکه بس مړه بس فلمونه دي چې خلک یې جوړوي، او زه مجبور دا یم چې څه پکې څه ووایم، خو زه لکه د چا نومونه اخیستو قایل یم او نه د چا په عزت ته ورتلو قایل یم. خو بعضې خلک نیکي خوري، خدای دې نه کړي که هغه وخت بیا راځي چې خلک پې په مذهبي انداز کې ورځي، نو بیا به موږ پړیو چې یاره دی او ملګري ته ودرېږو چې یاره دا ټیک ده ګناهګار ټول دي، خو لکه په چا باندې داسې مذهبي قاطع ته دی یو سړي تپوس کوي چې هلکه دا خو د ماسپښین یوه نیمه بجه ده، نو ته میچ ته ناستې کېدای شي هغه په باندې کړی مونځ. دا ډېر قاطع غوندې سوالونه دي، قاطع ځوابونه. او بل دا چې دا ته کمپیر کولی نه شي، ده ته یې وایي چې ته نعت وایې نو ته سندرې وایې نو نعت ولې نه وایې، یو کس ته وایي ټیک ده ټپې وایې، نو دا تپوس خو بیا خلک د هر چا نه کولی شي. یو لکه که دومره سړی خامخا په چا پسې لیدکي رڼا کوي او په مذهبي انداز کې راسي. زه اکثر یو مثال ورکوم، دلته چې څوک ګیرول غواړي په مذهبي حساب سره، نو دا به ویډیو آډیو کې قرآن مجید فرقان حمید دا آیات ویلی چې ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، که تاسو په داسې حالت کې مانځه ته مه نږدې کېږئ چې تاسو په نشه کې. نو ما په ویډیو کې دا خبره کړې او دغه باقي آخري ټکي به یې تېر کړی او ویلي به چې ولا تقربوا الصلاة، یعنې مانځه ته مه نږدې کېږئ. خاطر داسې ویلي، حالانکې خاطر به کنټکسټ پریټکسټ او هغه ټول سیاق و سباق نه به یې هټ کر ما پسې د کفر فتوا لګولي. نو دا خبرې حساس وي، لہذا خپله مې دا عقیده ده چې دا کسان مثلا چې دي ریسرچ یا څه یا هر څه چې د هغې خپل یو نقطه نظر دی، ډېر خلک اوس اختلاف کوي، ډېر به اوس اتفاق کوي، ډېر ټولنه ده جوابونه علمي هم کېدي شي، خو جوابونو د دې ضرورت چې ته کوې که نه، نو تاسې غیر ضروري ځان له کنټروورسي ګورې یا پکې خوشحاله یې. لکه اوس هغه ته اورې نه، زما قوم پرستۍ پسې بلا ډېر خلک لیکل کوي، نو بس زه ما او تا به څه کوو، لیدکي پسې رڼا کوو چې یاره استاده خو د هغې خپل اډینس دی، هغه خپل ذهني معیار دی، موږ نه پوهېږو. شاید زموږ دغه شی دی، موږ دغه څیزونه بایکو لږ ملمکاري چې وکړي، کله پښتونولي څوک په دین بدلی شي څوک د افغانیت شاته پیسې ټکې ګټي ښه دی، خو لکه دا چې بیا دغه افغانانو عجزانو د جذباتو سره بیا دومره لوبې وشي چې هغوی بیا رښتیا اورېدل نه غواړي.
خیر کورم ودان خبره 10 منټو ته رسي، زه غواړم چې 10 منټونه کم وي. کورم ودان